كن محمديا في الموالات والمعادات. د کافرو سره او د مسلمانانو سره دشمنی یا دوستی په محمدي چوکاټ باندې کوي، په خپل مذهب باندې به کافر ته دادا نه وي او په خپل مذهب باندې به مسلمان ته خوارج او تکفیریان نه وي. ګوره دا مذهب د شرع موافق کی د اسلام به تابع کی جنت به الله درکې نه د سککری ډیر په اروپا کې ګرځي. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الله یا الله من محمدیان کی، یا الله یا الله صحیح محمدیان کی منگا. محمد رسول الله دا الله پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم والذین معه او هغه چې د رسول الله سره سنگری ملګری دی او دعوتی ملګری دی او جماعت او لار او کوڅه او سفر او حضر کې وسره ګرځي. عثمان او علي له لونه ورکړي او ابوبکر او عمر له لونه غوستي دي. دا الکان چې اشداء علی کفار د کافرو سره بخکته نه راتلل، د کافرو په اسلام په سر به د کافرو سره سودا نه کوله، کافر ته به لالا نه ویلا، کافر ته به ماما نه ویلا، کافر د پاره به ټیټو پاس نه کیدله، کافر د خوشحالۍ کارونه به نه کوله. رحماء بینهم او په خپل منځ کې حالت څنګه وو؟ نرمو